یونټ نمبر 4 اوس څلورم یونټ شروع کیږي. لومړی لفظ دا اپروپریټ مناسب کیږي. دا مناسب ما غوښتل چې دغه لفظ هم ستاسو ته راوړم چې د مناسب ته څه وایي. نو فار ایگزامپل it is appropriate, it is inappropriate. دا مناسب دی، دا نه د مناسبو. It is appropriate دا مناسب دی. It is inappropriate دا مناسب نه دی. Avoid ځان ساتل. For example, may Allah subhanahu wa ta'ala avoid us from the evil eye. الله جل جلاله موږ د بد نظر څخه وساتي. د دې سنټنس مطلب دا دی. May Allah subhanahu wa ta'ala avoid us from the evil eye. behave سلوک یا رویه کول. For example, he behaves well only when his father is out. کله چې د پلار وي په هغه ځای کې د هر چا سره ښه سلوک یا ښه رویه کوي. He behaves well only when his father is around. calm خاموش. For example, کله چې یو کس ډېر زیات په غوسه وي تاسو داسې ورته ویلی شئ calm down خاموش شه. calm down خاموش یعنی د غصه دې لرې کا. concern پریشانه کېدل یا د یو څیز په باره کې پریشانه کېدل یا د یو چا په باره کې ډېر زیات پریشانه کېدل. For example, I am very concerned about my brother. زه د ورور په باره کې ډېر زیات پریشانه یم چې هغه به رسېدلی وي او که نه. I am very concerned about my brother. expect توقع کول یا تمه ساتل یو چانه. For example, I didn't expect this. ما د دې توقع نه وکړي یا ما د دې تمه درنه نه وکړي. frequently زیاتره یعنی کوم کار چې بار کیږي، کوم څه چې بار ښودل کیږي. For example, I visit there frequently. زه هلته زیاتره ځم. د دې سنټنس مطلب په اصل کې دا دی چې موږ تاسو چې په پښتو کې خبره کوو چې زه هلته زیاتره ځم، نو په انګلش کې ویلی شئ I visit there frequently. زه هلته زیاتره ځم. habit عادت. For example, smoking is a bad habit. سیګریټ څکول د یو ډېر بد عادت دی. smoking is a bad habit. د سیګریټ څکول چې د یو ډېر بد عادت دی. instruct هدایت کول یا چاته لارښوونه کول یا یو څیز ښودل. For example, could you please instruct me in creating a new Facebook account? آیا ته ما سره مرسته کولی شې چې زه ماته یو نوی اکاونټ جوړولو کې هدایت یا مرسته راسره وکړې؟ Could you please instruct me in creating a new Facebook account? آیا ته ما سره مرسته کولی شې چې چې یو نوی اکاونټ د فیسبوک جوړ کړه؟ یا د دې اصل کې مطلب دا دی چې ته ماته چل وښایه چې زه د فیسبوک نوی اکاونټ جوړ کړم. issue اهم مسله یا اهم موضوع. For example, first we got to talk about this issue. د ټول نه مخکې موږ باید په دې کار یا په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې دا حل یا دا ختم کړو. For example, موږ د مثال د یو کار ده چې هغه پروت ده، هغې باندې باید موږ مخکې نه کار وکړو چې هغه خلاص کړو. First, we got to talk about this issue. None یو هم نه. For example, none of them offers the prayer. هغوی یو عمل مونږ نه کوي. None of them offers the prayer. هغوی یو کس عمل مونږ نه کوي. patient مریض. For example, the clinic was full of patients. کلینیک د مریضانو څخه ډک و. The clinic was full of patients. positive مثبت. For example, always think positives. همیشه مثبت سوچ کوه. positive مثبت. always think positives. همیشه مثبت سوچ کوه. punish مطلب دی سزا، یو چاته سزا ورکول. For example, today our teacher gave us harsh punishment. نن موږ ته خپل استاد ډیره سخته سزا راکړه. Today our teacher gave us harsh punishment. نن موږ ته خپل استاد ډیره سخته سزا راکړه. punishment سزا، سخته سزا راکړه موږ ته. represent نمایندګي کول، یو چا نمایندګي کول، یو چا په باره کې خبره کول. For example, today my lawyer will represent me in the court. نن به زما وکیل زما نمایندګي یعنی په عدالت کې خبرې کوي. زما په عدالت کې به خبرې کوي زما. Today my lawyer will represent me in the court.
نو کورټ ویل کېږي په عدالت کې. نن به زما وکیل زما په نمایندګي کې په عدالت کې به خبرې کوي. شیک ویل کېږي خوځولو ته، یعنی یو څیز چې خوځوي چې هغه په خپلو کې میکس شي. لکه تاسو به کتلي په شربات کې چې په لیکلي وي په شاته ډبي باندې چې شیک ویل بی فور یوز. دې مطلب دا شو چې د استعمال نه مخکې خوځوه چې دی په خپلو کې میکس شي. او بیا د هینډ شیک لاس خوځولو ته ویل کېږي. هینډ شیک لاس خوځولو ته وایي. spread خورول. For example, he spread the news in the entire village. هغه په ټول کلی کې خبر خپور کړ. entire village ویل کېږي ټول کلی ته. He spread the news in the entire village. Stroll پیدل ګرځېدل. For example, I like to stroll through the park. په پارک کې پیدل ګرځېدل زه ډېر زیات خوښوم، یعنې زما ډېر زیات. village ویل کېږي کلی ته. For example, there are only a few houses in our village. زموږ په کلی کې بس د شمار کورونه دي، یعنې یو څو کورونه دي.